کله د ټول مخلوق دوباره قبر نه راوچات شي پروردگار عالم به د ټول مخلوق تقسیم کی په دوه ټولیو باندې دوه گروه باندې پروردگار دې سدي کې وجنې کسان خوش قسمت وي اور جنې کسان به بد قسمت وي فاما الذين شقوا ففي النار پروردگار دې هغه چوک څنګه بد قسمت خلق دي هغه په جهنم کې جهنم کې به دغه چیخ او پکار بوي اوازونه بوي هغه وخت پورې به جهنم کې وي ما دامت السماوات والارض څورا پورې اسمان اور زمکه وي الا ماشاء ربو او کله د پروردگار عالم خواښ الله مرضی شو هغه خپل مرضی مالک دی حکم بد قسمت خلق دی توجه وکړه ان شاء الله کوم بد قسمت خلق دی غب جهنم کی وی واما الذين سعدوا ففي الجنه اغه چوک سے چوک خوش قسمت دی غب چتا کی جنات کې بوي هغه وخت پورې بوي ما دامت السماوات والارض څورا پورې اسمان زمکا بعد دوا قسم خلق دي درود محمد و آل محمد باندې دوا قسم خلق دي یو ټوله د خوش قسمت خلقو دي یو ټوله د بد قسمت خلقو دي خدا خوش قسمت چوک دی بد قسمت چوک دی توجه ما طرف ته کوي ان شاء الله کله موت خپل معاشري دستر کې وغړو نو اخ شاده د خوش قسمت انسان یو څه چا پوزیشن خوي دنیاوی له سره پوزیشن برابر وي پیسہ اور سارا ډیر وي بینک بیلنس اور سارا ډیر وي گاډي اور سارا خپل وي بنگلې خپل وي نو ټول خلک دې شوق سره خوش قسمت انسان دی بد قسمت انسان اخ شاته یو څنګه هر یو خبره کې محتاج وي کاچېره معیار د موت ته باندې وي بیا خو امیرانو دی دنیا کې مزه غي دنیا کې مزه کاچېره معیار د موت ته وي بیا خو غریبان دغه کې تباہ دي آخرت کې هم تباہ دي خو الله سره معیار دا نه دی پروردگار سره دا معیار نه دی د خوش قسمتی او د بد قسمتی پروردگار سره معیار دا دی چې څوره الله سره نزگیر وي امغوره هغه انسان خوش قسمت دی اور چې چوک الله نه څوره لري دی هغه بد قسمت انسان دی